خان عبدالغفار خان یو عظیم انسان په نامساعدو شرایطو کې. دا مقال ما فاروق اعظم په 2 اکتوبر 2019 کې چې د عدم تشدد نړیواله ورځ وه خپل د کړېدلي ولس حضور او دغه خدای بخښلي ستر مشر ته د تعظیم په منظور وړاندې کړ. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، زموږ د سیمې په معاصر تاریخ کې یو عظیم انسان دی. د انسانیت، اسلامیت، تقوا، صبر او مبارزه یو شاندار نمونه او د عدم تشدد د فلسفه قافله سالارو. خان عبدالغفار خان نږدې یوه پیړۍ 9 کاله ژوند وکړ او ټول د یوه مقصد لپاره و، د خپل قوم خدمت. دغه عظیم انسان د بني اسرائیلو د هغه پیغمبر په شان و چې له یوې خوا به د وخت فرعونیان وهه او له بلې خوا به ناپوه قوم یې د حق اواز په وړاندې په غوږو کې ګوتې نیولې وې. هغه 19 کاله د ازادۍ غوښتلو په جرم انګریزانو بندي کړ، خو نور 19 کاله د پاکستان په بندیخانو کې د خپل قوم د هویت د تثبیت په ګناه په خورا تعذیب تیر کړ. هغه دا دومره عذاب په هغه هیواد کې ولید کوم چې د په قربانیو آزاد شوی و. د هغه ستر انسان لاسونه او پښې د اسلام کاذبو دعوګیرو د اسلام په کلا پاکستان کې 40 کاله د اسلام په نامه او رسۍ تړلې وې، خو هغه خپل جدوجهد خوش نه کړ. هغه د اصولو، عالی شخصیت، د صبر او مبارزې سمبول و. هغه یو مؤمن انسان و. عزیزانو، پاکستان پښتنو جوړ کړی دی. که لوی احمدشاه بابا نه وای او مرهټیان یې نه وای مات کړي، نو نن به پاکستان د مځکې د نقشې پر مخ نه وای. ما په واشنگټن کې د پاکستان سفیر جنرال اعظم ته وویل چې دا افغانان دي چې د پاکستان وجود یې موجود کړی دی او د هند د ټول هند بر صغیر مسلمانان په عزت کړی دي. بل د خبره دا ده چې که پښتنو د پاچا خان په مشرۍ د هند د ازادۍ لپاره د فرنګي خلاف جنگ نه وای کړی او فرنګي د هند په پرېښولو نه وای مجبور کړی، پاکستان به اوس نه وای. خو د پښتنو په وینو جوړ شوي پاکستان کې د پښتون خان عبدالغفار خان ځای نه و او که هغه بندیخانه او تعذیب و. خان عبدالغفار خان و، خو د قوم خدایي خدمتګار. هغه په تنکۍ ځواني کې 2 هدف خپل کړه او هغه ته 80 کاله صادقانه او مستمره مبارزه وکړه. یو د خپل قوم بیدارول او بل انګریزانو چې هغه وخت پر امپراتوري لمر نه لوېدی د وطن ازادي. باچا خان د پښتنو بچیانو لپاره ښوونځی جوړ کړ. د قومي دښمنیو د له منځه وړلو لپاره پر پښتنو جرګې وکړې. د پښتني معاشرې اصلاح او په خپلو حقونو د پوهولو لپاره په ولس کې عام پوهاوي ته کار وکړي. هغه د انګریزانو خلاف ودرېد چې څه اسانه کار نه و. په دغه لار کې ډېر ملګري بندیان، شهیدان او معیوب سول. د باچا خان لخوا د ازادۍ دغه تحریک په هندوانو کې هم د ازادۍ روح تقویه کړ. دغه سبب و چې په هند کې د ټول هند کانګرس ګوند چې د هند د ازادۍ لپاره کار کاوه فیصله وکړه چې خان عبدالغفار خان د دغه ګوند مشر وي، خو هغه قبول نه کړ. هغه د خپل قوم د خدمت دوام ته ترجیح ورکړ. دغه عظیم انسان او زموږ د عصر مسیحا د خپل قوم د عزت او بیداری لپاره خپل د سیاسي عمر نیمه برخه په بندیخانو کې او د خپل ژوند ډیره برخه یې د قام سره د لیونۍ مینې په سبب له ښځې، کور او کلي لرې دربدره تېره کړه. که څه یې غوښته، د خپل دلبر قام صدقې لره یې غوښته، هسې نه چې په دنیا پسې دلګیر و. هغه خپل ټول ژوند د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. رحمان بابا وایي د دلبرو صدقې لره یې غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې دلګیر یم. زموږ خان همدغسې و. کله چې په اګست 1946 کې په ټول هندوستان کې د هندو او مسلمان مذهبي فساد روان و او یوازې په کلکته کې تر 6,000 ډېر کسان مړه سوه، تر 20,000 ډېر د بېناموسۍ واقعې وسوې او ډېر مالي تاوان ورسېد. په پښتونخوا کې د باچا خان او د هغه ورور ډاکټر خان له برکته دغسې مرګونه او فسادونه ونه سوه. که څه هم مسلم لیگ غوښته چې پښتونخوا ته هم دا اور ورسي او مذهبي فساد ته لمن ووهل سي تر څو د هندوستان د تقسیم خبره نور هم زور واخلي. خو کله چې د پښتونخوا په هزاره سیمه کې دغه فساد د ځینو شرپسندو لخوا سرایت وکړي، نو باچا خان 10,000 خدایي خدمتګاران سیمې ته واستول او هلته یې د عام فساد او وینې تویېدلو مخ ونیوی. خان بابا
د پښتونخوا هرې سیمې ته خپل سړي توظیف کړه چې حالات قابو کړي او پښتانه له دغه شره وساتي. تر انګریزانو د مخه پر هندوستان سوونه کاله د مسلمانانو حکومت و. انګریزانو د بیلیکه او ایلیکه د پالیسۍ پر بنیاد هندوان د مسلمانانو په مقابل کې تقویه کړه او مذهبي تنفر ته یې پکی وواهه. کله چې هندوان تقویه او ښه تعلیم یافته سول د استقلال فکر پکښې پیدا سو، خو هندوان د جنګ خلک نه وه او په مدني فعالیتونو د انګریزانو د اشغال مخالفت کاوه. دا وخت خان عبدالغفار خان په پښتونخوا کې د انګریزانو خلاف په مقاومت لګیا و. دغه مقاومت له یوې خوا د هند په لویه وچه کې د اشغال خلاف د هندو او مسلمان د وحدت سبب و چې په ګډه یې د انګریزانو څخه د ازادۍ لپاره مبارزه کړل او له بلې خوا یې په هندوانو کې د مقاومت روح تقویه کول. دغه سبب و چې انګریزانو نسبت هر بل مشر ته د باچا خان څخه ښه نه راتلل. انګریز په دې هم وبېرېدی چې پښتنو د پاچاهۍ کولو تاریخ او د هند په مسلمانانو کې رسوخ درلود. مبادا خلک پر باچا خان راټول سي. د پښتنو تاریخ او د باچا خان پښتني غرور د انګریزانو نه خوښ. کله چې انګریزانو فیصله وکړل چې هند څه به وځي، نو دا وخت بیا د بیلکه او ایلکه پالیسي خپله کړه. دلته بیلکه یعنی په جنګ سره واچوه چې په وینو سره ولړي، او بیا یې ایلکه او خوشیکه ایلیکه. خان بابا د انګریزانو دغه پالیسي مخالفت وکړي او د متحد هند ناره یې اوچته کړه. دغه وخت د هند ازادي غوښتونکي پر دوو برخو ویشلې وه، یو د متحد هند پلویان او بل د مذهب پر بنیاد د هند د ویش طرفداران. مسلمانان اکثره د هند د ویش طرفداران وه او استدلال یې کاوه چې د اکثریت هندو په قبضه هندوستان کې به اقلیت مسلمانان ښه ورځ ونه لري، نو مسلمانانو ته یو جلا کور پکار دی. اکثریت هندوانو او یو شمېر مسلمان مشرانو د متحد هند په پلوي مبارزه کول چې په هغو کې باچا خان په سر کې و. د باچا خان استدلال دا و چې په هند کې مسلمانان داسې پرک پراته دي چې ټول نسي ویشل کېدی. که هند تقسیم سي نو په 100 میلیونه مسلمانان به د اکثریت هندو میشتو په سیمو کې پاته سي او تر پخوا ډېر به په اقلیت کې پاته او د هندوانو د ظلم ښکار سي. هندو مشرانو د هند تجزیه یو ملي خیانت ګاڼه او یو شمېر مسلمان مشرانو هغه بیا یو حتمي ضرورت. بالاخره هندو مشران د ګاندي په مشرۍ د انګریزانو پلان ته چې د هندوستان تقسیم و تسلیم سو، خو باچا خان دغه پلان رد کړ. انګریزانو د ټولو هغو هندو او مسلمان مشرانو قدرداني وکړه چې د هند د تجزیه پلان یې منلی و. هندو مشران یې په دې ستایل چې د هند په تجزیه چې هر هندو ته یو ملي خیانت و پخوا راضي سوه، او د مسلم لیګي مشرانو قدر یې ځکه کاوه چې د انګریزانو د پلان له اولې ورځې ملګري وه. خان عبدالغفار خان نه یوازې د انګریزانو او مسلم لیګانو د نفرت سره مخ سو، بلکې د هغو